سلامونه دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت په جامو کې به پټ یاست. څنګه کولی شو چې کمپیوټر د نارمل سپیډ په اندازه څو برابره تیز او چټک کړو. نو نن درته په همدې موضوع باندې خبرې کوم چې کمپیوټر څنګه کولی شو تیز او چټک کړو. نو ویډیو تر پای وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو معلوماتو باندې پوره پوه شئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. ګورئ تاسو به څنګه ګورئ چې زموږ کمپیوټر سلو دی یا تیز دی. تاسو به راشئ په ډیسکټاپ باندې به په رایټ کلیک وکړئ، دلته به موږ تاسو سره یو منیو راخلاص شي چې پاپ اپ منیو دې ته ویل کېږي. نو ګورئ دلته موږ تاسو سره په دې ویو کې نور هم اپشنونه شته او په دې سورټ بای کې هم نور اپشنونه شته. کله چې تاسو په دې ویو او سورټ بای باندې کلیک وکړئ، ګورئ دلته موږ تاسو سره دا په ډېر سلو حالت کې څنګه کېږي راوړي. مطلب تاسو به په دې باندې کلیک کوئ، یعنې په دې باندې به دا کرسر یو ثانیه نیمه ثانیه دروئ تر څو موږ تاسو سره دا نور اپشنونه څنګه شي راښکاره شي. له هغې وروسته موږ تاسو سره راښکاره کېږي. که تاسو وګورئ دلته تاسو په دې آیکن باندې کلیک کوئ، نو ګورئ موږ تاسو سره به آیکن څنګه کوي لوډ باخلي، وروسته له هغې به بیا څنګه کېږي راخلاصېږي. به ګورئ لږ لوډ کوي، له هغې وروسته راخلاصېږي او په چالانېدلو کې به هم زموږ ستاسو کمپیوټر لږ ګلیچ کوي، یعنې لږ به په سخته چالانېږي. نو د دې ټولو حل لپاره به تاسو راشئ. دا طریقه ما تاسو ته ښودلې وه چې رن څنګه راړول کېږي. د رن د راړولو لپاره به تاسو راشئ، دې ته د وینډوز بټن ویل کېږي. تاسو به د وینډوز بټن پریس کوئ او ورسره به آر پریس کوئ. ګورئ موږ تاسو سره به څنګه شي رن به راواوړي. ګورئ رن موږ تاسو سره څنګه دی راغی. نو دلته به ورته تاسو ولیکئ څه شی. موږ تاسو یو پالیسي لرو چې د ریجیډیټ پالیسي په نوم باندې یادېږي. REGEDIT دا پالیسي ده انشاءالله چې په دې باندې به بیا زه تاسو ته مکمله ویډیو جوړه کړم. هغه به پوره معلوماتي ویډیو وي، صحیح ده، او لږ غټه به وي. نو ګورئ کله چې مو دا ولیکه دا به څنګه کوي اوکې به کوي. له اوکې کولو وروسته به داسې یو صفحه راشي، دا به هم اوکې کوي، یس به کوي. ګورئ دلته به موږ تاسو سره څه شی راشي، داسې یو ساده انټرفیس به راشي. په دې انټرفیس کې به لومړی تاسو راشئ، ګورئ تاسو به په دې هچ کی کرنټ یوزر باندې به کلیک کوئ. ګورئ دویم اپشن دی موږ تاسو سره هچ کی کرنټ یوزر، په دې باندې به کله کلیک کوئ په دې فولډر باندې. دې کې به بیا موږ تاسو سره دلته دا یو غشی دی، په دې یو غشي باندې به کلیک کوئ تر څو نور فولډرز موږ تاسو سره راشي. په دې فولډرونو کې به بیا تاسو د نورو پورې کار نه لرئ، را به شي موږ تاسو سره کنټرول پینل فولډر دی، په کنټرول پینل به پیدا کړي، په دې به کلیک واخلئ ورته او دا اپشن چې دی دا غشي اپشن دا به داسې کوي لیس دین یا مور دین. دا به څنګه کوي، په دې باندې به کلیک کوي تر څو دې دا خوله لاندې شي او موږ تاسو سره نور اپشنونه ښکاره شي. دې کې به نورو شیانو سره کار نه لرئ، را به شي په دې ډیسکټاپ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دلته به یوه خبره یاد ساتئ چې دې ځای کې به ډېر احتیاط کوئ، ځکه د وینډوز ټول سیټینګز چې دي هغه هم دلته پراته دي، د همدې ځای څخه اداره کېږي. نو نورو شیانو باندې به کار نه لرئ، په ډیسکټاپ باندې به کلیک وکړئ، دلته به موږ تاسو سره ډېر شی سیټینګونه راشي. نو تاسو به راشئ دلته به موږ تاسو څو ویلیوز جوړو، 3 ویلیوز به جوړو، صحیح ده. نو ګورئ زه تاسو ته طریقه ښیم، تاسو به په همدغه طریقه باندې کار کوئ، غلط به نه لیکئ چې بیا کمانډ کله غلط ولیکئ نو بیا کار نه کوي. ګورئ تاسو به په دې سپینه ساحه کې رایټ کلیک وکړئ، موږ تاسو سره به د نیو اپشن راشي. د نیو اپشن باندې چې کله تاسو کلیک کوئ دلته ګورئ کله چې تاسو دلته په نیو باندې کلیک کوئ دلته به موږ تاسو سره لومړی راشي کی او دویم به راشي سټرینج ویلیو. نور پورې به کار نه لرئ، صرف په دې سټرینج ویلیو باندې به کلیک کوئ. کله چې په دې سټرینج ویلیو باندې کلیک کوئ ګورئ تاسو وګورئ دلته موږ تاسو سره ویلیو څنګه شوه کریټ شوه، یعنې نوې ویلیو جوړه شوه. تاسو به د بیک سپیس بټن په واسطه دا څنګه کوئ پاک کوئ. کله چې مو دا پاک که صحیح ده ګورئ تاسو به راشئ دلته دې باندې به زه کلیک کړم رینیم. ګورئ دا ترې زه پاکوم. کله چې زه دا ډیلیټ کړم نو تاسو به دلته څو کمانډ لیکئ، صحیح ده. دا کمانډ زه تاسو ته درکوم تر څو تاسو به دا کمانډ صحیح لیکئ. زه به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، صحیح ده. لومړی کمانډ موږ تاسو سره دی، تاسو به کپس لاک آن کوئ، یعنې لومړی تورې به څنګه کوئ د دې دا لومړی تورې به غټ لیکئ، ایم به غټ ولیکئ، موږ بیا به هغې پسې ولیکئ څه شی مینو به ولیکئ، بیا به غټ ایس ولیکئ، د دې وروسته به ولیکئ شو، صحیح ده. د شو پسې به بیا موږ تاسو لیکو ډیلی. په ډیلی کې به هم موږ تاسو څنګه وي لومړی تورې به غټ وي، بیا ELAY. ګورئ موږ تاسو کمانډ پوره شو. له دې وروسته به دا څنګه کوي انټر به کوي. د انټر سره مسلسل ګورئ دا سلیکټ شو خو جوړ شو، تر اوسه نه دی جوړ شوی. بیا به انټر کوي تر څو موږ تاسو سره دلته پاس وګورئ، پاس به موږ تاسو سره دلته ویلیو راشي. ګورئ دلته موږ تاسو سره ویلیو راغله، ویلیو ډیټا، دا ویلیو ډیټا به د دې صفر کوي. کله چې مو صفر کړه دا به اوکې کوي. ګورئ موږ تاسو سره یوه ویلیو څنګه شوه کریټ شوه، صحیح ده. له دې وروسته به تاسې راشئ بیا به همدا سیم طریقه وکئ، دلته به راشئ کلیک به وکئ، کلیک نه وروسته به راشئ موږ تاسو سره سټرینج ویلیو باندې به کلیک کوئ، بیا به نوې ویلیو جوړه شي. په نوې ویلیو کې به بیا موږ تاسو څه کوو، ګورئ بیا به په دې نوې ویلیو کې تاسو کلیک کوئ، زه به دا رینیم کړم، دا به ترې پاک کوئ. دلته به اوس موږ تاسو لیکو دوباره آیکن، څه شی به لیکو آیکن، آی به زه غټ ولیکم، آیکن به ولیکم، صحیح ده. آیکن بیا به زه دا اس غټ ولیکم، شو ډیلی شو، بیا به دا ډي غټه کړم،
صحیح ده ډیلای. ګوره زه چې کله دا ولیکم بس به دا څنګه کوم انټر بیا انټر بس دا د سټرینګ ویلیو ډیټا به ورته څنګه کوم دا به ورته 0 کوم دا به هم انټر کوم چې زه دا کله انټر کوم ګوره دا ویلیو هم جوړه شوه. له دې دپاره به بیا تاسو راشئ دریم ځل لپاره به بیا هم همداسې سیم طریقه وکړئ سټرینګ ویلیو به جوړه کوئ. دلته به ورته په دې سټرینګ ویلیو کې ولیکئ دا به تر یو ځل پاک کوئ. له پاکولو وروسته به بیا راشئ صحیح ده په دې باندې به کلیک کړئ دا به رینیم کوئ. ګورې زه دا ترې پاکوم دلته به ورته ولیکم څه شی یو بل کمانډ موږ تاسو سره پاتې دی د اوپن. زه به او غټه ولیکم اوپن څه شی اوپن به زه ورته ولیکم بیا به ورته دلته ولیکم خو ګورې تاسو به دلته سپیس نه ورکوئ. کله چې سپیس ورکوئ بیا دا تاسو سره کار نه کوي صحیح ده. بیا به ورته زه دلته ولیکم شو څه شی شو او بیا به ورته کیپس لاک آن کړم ورته ولیکم څه شی ډي سوري دا ما سره رینیم نه ووته ځکه په کیبورډ کې ما ګوتې ولې ښه ډیلای څه شی ډیلای به ورته ولیکې بس دا به څنګه کې وبه ګورې چې غلط خو نه دی بس دا به انټر کې بیا به دا څنګه کې 0 بیا کې او بیا به څنګه کې انټر کې. ګورې له دې وروسته به تاسو څه وکړئ هر څه به بند کړئ را به شئ دا به هم بند کړئ. نو له دې وروسته به موږ تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کوو. څنګه به کوو ریسټارټ کوو بیا تر څو موږ تاسو سره د خپل کمپیوټر زموږ تاسو تیز شي صحیح ده. زه راځم ویډیو سکیپ کوم تر هغې وادې پورې کمپیوټر ریسټارټ کوم بیا به انشاءالله وګورو چې زموږ تاسو کمپیوټر څنګه کېږي. نو ګرانو دوستانو تاسو ولیدل چې زموږ ستاسو کمپیوټر له ریسټارټ وروسته په ډېرې چټکۍ سره چالان شو اکثره سیټینګونه ورسره فعاله شوه او له دې وروسته تاسو وګورئ زه به هلته رایټ کلیک وکړم ګورئ په دې پاپ اپ مینو کې څومره په چټکۍ سره ما سره دا څنګه کېږي دا اپشنونه ښکاره کېږي تر څو زه چې ورته ما کرسر ورسوم نو څنګه کېږي ما سره دا اپشنونه ښکاره کېږي او تاسو وګورئ چې فولډر خلاصولو کې کمپیوټر موږ او تاسو سره څومره تیز شو دا وګورئ چې زه کله یو اپشن خلاصوم یا زه دلته یو پروګرام خلاصوم ګورئ زه چې کله پروګرام خلاصوم که څومره سخت پروګرام وي نو ماته به هغه څنګه کېږي په ډېرې اسانۍ سره به څنګه کېږي خلاصېږي به وګورئ زه کولرډرا خلاصوم کولرډرا عموما دا څنګه کېږي په سختۍ سره خلاصېږي خو وګوره ماته څنګه شو څومره په تیزۍ سره دا کولرډرا زما څنګه شوه دا پروګرام ما سره څنګه شو خلاص شو. نو تاسو کولی شئ چې له دې طریقې څخه استفاده وکړئ. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. انشاءالله د کمپیوټر اړوند معلومات به دلته زه تاسو ته خپروم. تاسو کولی شئ چې له دې ځای څخه څنګه کوئ یو څه زده کړئ او زموږ له چینل څخه استفاده وکړئ. نور مو وخت نه نیسم باقي ښه وخت ښې چارې.